زه مې ورپسې صافه لیوانۍ یم ورپسې ښه زوی مې والله رانه واغ ترورۍ زه چې یم که نه ترورو زما په زړه یې ارمان دی دغه دوا راته کوه چې الله یې راله پوره کړي بس مورکۍ الله درته اسانه کړي بس افغانستان دی داسې کور نشته چې هغه کور دروازه دونه رالی زمونږ تر پوسته مو کو په دې دغه ښه دوستانو زه او سلیم را روان یو دغه کوټه تاسو وینئ دا یوازې یوه کوټه ده خو دکې هم داسې یو قصه شته چې د انسان زړه دردېږي پرې تاسو وینئ څه فکر کوئ چې دې مورکۍ لاندې په دې کلي کې هېڅ حق د اوسېدلو نه و چې دا راغلې ده تر ټولو لوړه څوکه کې اړولې دې ځای ته اوبه راخېژول دې ځای ته خپل ضرورت رفع کول له هغې ځای نه راتګ یو مهم موضوع دا ده چې دا خورکۍ په خپو باندې معذوره هم ده موږ چې روغ و هغې ځای نه راتګ مو په څو ساو باندې وشو الله دې اسانه کړي ځو دې مورکۍ سره خبرې کوو اجازه ده چې راشو دننه تا ژمی دې څنګه تېر کړه ښه 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 کومه دی بل بچی دی کوم دی بل بچی مې والي په سترګو دی هلک دی ښه هلک دی اجازه ده سلام علیکم بېبي ستړې مه شې څنګه یې ښه یې دا دې لور ده تا پښه څنګه تړلې مور زما پښه نشته پښه دې نشته زنګون دی خلاص زنګون دی او زنګون دی پښه دې په څه کې هغه شوې مورکۍ دا په مزایل علي دا زمونږ زندګي ده ته چې لندې ځای نه راخېږي تر دغه ځای چې موږ په بدن روغ ومو راتګ مو ډېره سخت ومو ستړی کېږم خاپوړې کومه راځم څه به وکړم خاپوړې کې راځي او نن بسترې سم شي دغه کمپر راشه راشه مور راشه دې خوا راشه الله اکبر کېنه مور هغلته پښه وباسم پښه باسې مې باسه مورې زه پرېږده خیر دی سخت یو تنګ دي تېره څه به وکړو دا شپږ میاشتې کې شپږ کاله کېږي چې خاوند مې مړی بیا مې زوی مې هغه هم شهید شو پوټي پوټي مې شهید اړنه مې یو خدای کرانې چې زه قبر له لاړه شم د زوی قبر ته او 100 روپۍ رانه لیکره او هغه دا ډېر بله ورځ مې ژړل بیا دا ښځې راغلې ولې ژړم دغسې ژاړم چې دې زوی مې دا کوټه جوړه کړه دا هغه بل چې دی ورکوټی دی کار مارې نه قرض 2000 روپۍ راباندې امبایي والا راغلي ډوډۍ ترې راوړم وچه او څه بوره هم نشته دی یو پاکټ شیریني مې قرض راوړی ده سخت دی یو تنګ تېروونو څه به وکړو خدای تاسو ته ډېر ښه وکړي خدای دې له ډېر اجر تاسو له چې راغلی زموږ تپوس هم وکړو دونه کلونه شو چې زموږ تپوس نه دی کړی بې د تاسو نه دا کړکۍ خو خلاصې دغه شیشه نشته دا هوا دې اور ژمي کې هم څه رقم دلته شپې تېرولې دغسې کله پردې دا پردې مې ورته اچولي څه به وکړو زاړه شی نه بخار شته هېڅ شی اور چېرته بلی ته اور بار نغاري کې بلو نن مې راګېډي د ګجر نه واخېستې 200 روپۍ د هغې شوې ساله راځم ما پیدا کوم چا نه به یې قرض کم در به یې کم ده دا دې لورکۍ ده او دغه دا اوبه هم دا راوړي و دا غریب یې راوړي کله پاڼو پسې غریبه ځي څه به وکړو دغه ژوند دا دې ژوند دی شپې داسې شپې تېره چې آینده دا سبا ورځ به مې ښه شي بله ورځ به ښه شي که نه ښه باتارئ ورکېږه بله ورځ هم تللي وم کریال پورې دغه بشتری تذکرې هغه کار مراله طالبان نه کوي د ګوډۍ روپۍ مال هغه به راکړي زه به یې په اوړه واخلم هره ورځ دا ډوډۍ شپږ شي سمه سخته ده هماغه زوی ولاړه او هغه ښه سړی و دغه دا کوټه غریب جوړه دی کوټې ته چې تباه شپه باله خوب نه دې ته زه جاړم داسې اوښکې اړتوم زه مې ښه زوی و دغه یو زوی مې دی ورکړی دغه کار مار نشته دی دا جنۍ ده غریبه یو شي خو نه صابون نه دغه نه ورکې داسې ژوند دی تېري دا سترنجۍ یوه زړه شوه لاړله دا شیټه ناست او روجه هم راغله بوره نشته دغه پاکټ مې راوړی واړه داسې جاړي سهار کې بابو مې ویسه چا چیس که دی تور چی زما د اعصابو له ښه نه دی دا مې ګاونډۍ نه چی راوړو سهار چای دې میوې سره خورې او دغه میوې سې خورو نه ډوډۍ راوړي نه هوټل والا نه شپږ ډوډۍ راکړه دا د سهار چای او دغسې څکو موږ بوره نشته نه بوره نشته دی نه څوک کومک دلته کوي دا بلی دله د اور نه درکوي چې مړ کېږي داسې وږي څه به وکړو دا زمونږ دغه دی دا الله راباندې انتخاب کړ په دې ساعت زمونږ شکر وایو مالګه ډوډۍ د خو غم نه د خدای وساتي ورکې هغه زوی قبر پسې مې انتخابی دا روژه تېره شوه اختر مې تلې نه یم شګه کې ښاښکلی رانه خور هغه بیا د پښو نه پوټي کې تل د کاپاړه یو شی یې خرڅاوه پلار چې یې مړ شو داسې ډېرې سختې به موږ تېرې
غریب بیرته راوړل کور ته بل کور یې هېڅ شي نه کوي کار وکړه هلکه کار نشته دی ولې په سر ګرځي دا زموږ زندګي ده ورکېږه بیبي ته راشه دلته کښېنه سمه کښېنه خبرې وکړه سهار چای کې م څه شی خوړلي و لاس دې خوا دا میوه میوه بوره څوک نه ورکوي قرض ډوډۍ چای میم څه شی شین تور چای او ډوډۍ هم باید قرض راوړه قرض وړئ او چای بوره کې دا خورئ او دا تاسو بسترې کومه دي نشته دغه کابل دا هسپتال بیګ چا راکړی دا دوه دارۍ پکې ووړې هسپتال نه درکړي او هلته د شپې چېرته وده کېږي همدې په ځمکه څمونې دې کوټه مونږ څوک درته تاسو ته خدای دله ډېر اجر درکړي کو تاسو هله چې وخت ډېره دوا به چې درته واخلي لږې بسترې راله واخلئ دا دروازه مې همداسې ده په ډول ناست وي طالبان حکومت دی خو څوک خور لري خفه کېږي که څوک نه وي بېحیا خلک ډېر دي بې عزته خلک شته په دې دنیا کې او موږ هېرېږو د شپې تمام شپه دا ګروپ مې لګولی زما شیشه هم نشته دی دغه بټري مې قرض راوړی او شیشه بیخي لرم یو کو بل کار یې سوالي شیشه بسترې دروازه او د وړو مې بیخي نشته په دا د وړو کار مې نشو دا ونیس یوه دوه درې څلور پنځه شپږ اووه دا 10,000 واخله مورې د باندې به ځان ته وړم واخلې سودا پې ټول واخله دا واخله بیبي ځان ته او دغه به د خور ته جامې هم واخلې ورته صحیح ده یو پڼونه به واخلې ورته صحیح شو دا به ځان ته دا تا حق دی مورکۍ موږ هېڅ هم نه دی کړی فقط څوک پیدا شي چې ما ته زنګ ووهي چې دې ته بسترې بل یو ملګری به زنګ راوهي چې دا دروازه او ورسره شدارو ته شیشې او بل څوک که پیدا سو دې ته پلستر لپاره غم وخوړله نو الله شاید د زه به تې ډېر کټونه چې پیدا شي هم ښه دی واړه واړه کټونه که نه په بله یې اچوم چې مونږ ماران او لړمانان هېرېږم ښه څوک پیدا د شپې شي مې خوب بیخي نه څوک پیدا شي څوک یو دوه کټه ور واخلي یا ټول مکمل داسې وروري په غاړه یې واخلي زه به دلته دا راوړم ورته به یې کېږدو او د دې مورکۍ د زړه درد نه به الله خبر دی که نه تمام شپه دوام ورځ جام او دغه هېڅ خوب نه راځي دغه زوی مې سترګو ته راځي ښایسته ځوان و غیرتي و دغه زوی مې ډېر غیرتي و داسې بوټي کلی و دلګانو له دا تام وایي پخې نه وي تابوت کې اچوي 4 ورځې رانه ورک و کابل کې ورکې نو زړه مې ورپسې سمه لیونی یم ورپسې ښه زوی مې والله رانه واغه زه ګیراله پورې ګرځم سوال پسې ژوند دی تېرېږي ښه خاوند و د زړه تکلیف او شګیوال هغې مونږ چېرته پرې مونږ به هېڅ کمی نه مورکۍ الله درته اسانه کړي بس افغانستان دی داسې کور نشته چې هغه کور دروازه دونه رالی زمونږ تر پوسته مو کو په دې دغه داسې کور نشته چې کور دروازه غم نه یې ټکولي نه تنها درد د ستاسو دی د ټولو افغانانو دا درد دی الله دې نور دغسې دردونه نه راولي تا ته دې الله اسانه کړي خدای پاک دې د باقیمانده ژوند درته د خوشحالیو ډک کړي موږ به دعا کوو او انشاءالله موږ به کوشش کوو چې کله هم کونړ کې موږ مرسته توضیح کولو ستاسو نوم به سر کړي او زه د خدای په مرسته د دوستانو په مرسته انشاءالله موږ به کوشش دا وکړو چې تاسو ته د کوټه دغه یو کوټه دغه درته زه برابره کړم صحیح ده مورې ډېر ښه وکړي الله دې دغه کوم ارمان دی الله دې پوره کړي ټول دوستانو ته دې الله اجر ورکړي دوستانو واتساپ نمبر د مرستو لپاره لینکونه هم شته نو پلو الله مو سپارمه ته خو څه وینا نه کوې مسلم خان ښه بس منګه د ترور څخه وکړه منګ له روژې له خرچه ورکړه ټوله دغه ځای کې بېوسي ده ترورۍ زه چې یم که نه ترورو دې سړي انجینر یم زه دې څه ګرځم زما په زړه یې وارمان دی دغه دوا راته کوه چې الله یې راله پوره کړي بس صحیح کوم حاجت دی الله دې دله پوره ها مورې موږ ځو